نو دلته کې به چې کوم دي دا دلته کې خاپیرکان د شپې راشي خاپیرکاني بیټ دوی به میوې وخوړې دغه به یې کړه دوی خو له خولې کې زهر غورځي که نه چې دوی به وخوړه هغه به یې داسې پرېښودل له کلي دا ماشومان به راغل او دوی به چټول هغې دوی به خوړل هغه شي دا بیرې میرې یو څه بل څه د دې نه غني بابا خبر شوم منې کړل خو بیا everybody thought that he is like په دې خلکو باندې نه ورکړي دا دی هغه خو چاته د دې انټنشن نه وه پته چې هغه ځکه ووایي احساس ستاسو دې خبرې ته وګورئ چې هغه وایي که دا ماشومان دا واړه واړه میوې او دا شیونه خوري نو هغې کې خو چې کوم دی خاپیرک پکې خپل لا دغه والی دی که نه نو دا خو بیماري ده نو د هغې د وجې په دې بند کړ بیا دوی دا کرونا چې کوم دی نو دا د خاپیرک د وجې نه نه نو بیا دوی له یو سپیسیفیک میوونه بیا وکړه تاسو د دې نه بیا دا څه به دي هغه چې موږ واړو موږ به راډو غني بابا وایي چې بچی راشو دیونه ته ورخوځي دا مې شروع کړه خپله بیا موږ چې دا ستاسو دي دا ماشومان وایي چې موږ به راډو بس او دي چې او اجمل کاکا چې وختي خبرو کړی ته هلک سوچ مو چې زه د خپل دغه ووایم چې اختر کې چې ته لاړ شي ځکه لکه ماشومان یې که نه واړه واړه موږ ماشومانو کې ډېر غټ شو خو چې در د ایکسپیکټیشن دی چې مشر به لاړ شي دوی به موږ له پیسې ورکړي د دې انداز ته وګورئ د غني بابا نه مې ورسره نو خط یې ولیکو په خط کې ورته وي برخورداره هر چا ته ما سره اوس پیسې نشته خو چې کله راسره راشي نو وایي زه به چې کوم دی وي تا دغه کوم درکوم چې کله به سره راغی ټول خلک چکونو سره روان غني خندا یو له بیا ورکول اوس خبرې وضاحت صحیح وکړه د اخري خبرو پکې دوی وکړه یو ورکول په دې کې یو کس بیا تاسو دا خبره یې راکړې وه که نه ما چې نو هغه اوس ټیک شو په دې کې یو کس بیا لږ دغه هم ورسره وکړو هغه وایي چې غني بابا بوډا دی پرېږده نو یو ځل یې وله لکه چټ وړو پیسې وله ورکړې که نه هغه خپل ورکړو په سبا باندې دې بیا راغی که نه نه چټ یې وړو ځان سره هغه بیا چټ وړو لکه چټ یو ځل یې اخیستی نو غني بابا ورته داسې کتل هغه ورته وایي تا ته لږې زه بوډا یم وایي ما ته یاد دي چې ما ته وکړې هغه یې دا په دوباره هم ورکړي زواله او دلته کې ورځ یو سړی دا هم یو قسم احساس ته خو غني بابا به لکه پیپل یوز ټو سی دیټ یاره ګوفې خو یا یو ورځ ملا ورته راغلو دلته ورته وي چې خان دا مې کړي دي دا مې درله کړي دي دا مې درله کړي دي نو دلته کوم دې پیسې واخیستې پیسې یې وله ورکړو هغه دغه یې دا وکړو که نه نو زمان یا ورته وي بیبي یې ده راته هغې وي چې بابا وي تا ته ښه پته ده وایي ته خو په خپله دا وی نو وایي دوکې کړې چې درته دا وي چې دا چل دی تعویض کې دا چل دی نو وایي تا ته ولې دا شی واغوښته پیسې واخیستې بچې وي مخې ته اختر دی وایي ما ته پته ده چې دې په غربت کې دی وایي پرېږده چې دا پیسې مې ورکړې نو ځان له به په ماشومانو له جامې مامې ورکړو که نه لکه هغه خبره هغه you should know the intention behind everything